ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. تېره اونۍ چې د حیرتانو په بندري ښارګوټي کې د عمارت پیژندنې ازموینې سیالۍ په لاره اچول شوې وه، نن یې ګټونکي اعلان شول. د ناصر خسرو په لیسه کې په دې اړوند جوړو شوو مراسمو پر مهال ځینو مسؤلینو د زده کوونکو د فکري ودې او پیاوړتیا په موخه دغه ډول پروګرامونه اغیزمن وبلل. د بلخ ولایت د پوهنې او اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا د ښوونځیو او دیني مدرسو د زده کوونکو د تشویق او درس د زده کوونکو د هڅونې په موخه د بلخ ولایت په کچه یو ښوونیز رقابتي پروګرام په لاره اچولی چې په دې پروګرام کې حسن قرائت، خوارج پیژندنه، عمارت پیژندنه او حق الموبین کتاب شامل دی. چارواکو د حیرتانو بندري ښارګوټي کې د اسلامي او انساني اهمیت ته په اشارې سره وویل چې دا شان ښوونیز پروګرامونه د زده کوونکو د افکارو د لوړولو لپاره غوره ګام دی. معاشره ضرورت لري دې ته، حاکمیت و سلطنت و پاچاهي ضرورت لري و دې ته، نظام چلول ضرورت ولري و دې ته، ملت ضرورت لري و دې ته. نو البته د انسان معاشره او زندگی په دې درو مراحلو باندې ده. په دیو کې علم ته ضرورت شته، یوه مرحله به هم د علم څخه خالي نه. نو دا برنامه تکمینا یوه هفته تر مخه معنا امتحان اخیستل سوی و، کم زیات 800 شاګردانو سه. نو بیا نن د یکشنبې ورځ نو هغه نتایج د هغو اعلان سوله. نو هغو ته ماشاءالله الحمدلله ښه تحفیف ورکول سو. د امارت اسلامي د ریاست معرف او د اطلاعات فرهنګ په هماهنګۍ سره دوی ته ښه تحفیف لکه الفجر ساعت او دغسې لپتاپ کامپیوتر او باسکل داسې نور تحفیف ورکول سوله. این قسم و این گونه محفلها برگزار می‌گردد و خیلی ها خوشحال هستیم و دیگه بسیار برای شاگردان مؤثر تمام میشه، چون که کیفیت و دانش شاگردای عزیز را به طرف ارتقا میبره. ورته مهال د دغو سیالیو یو شمېر بریالیو زده کوونکو د اسلامي امارت چارواکو له هلو ځلو څخه خوښي څرګنده کړه او د دغه پروګرام له تنظیموونکو څخه یې هم مننه وکړه. جور کردن رقم برنامه به خاطر شاگردها، بخصوص برای خصوص شاگردایی که درس میخوانند مطالعه مکتب هستند و آیا معاصرین، این یک تشویق بسیار مفید برشان تمام میشه. اونا میتونن معلومات خودشون رو بیشتر درباره امارت کنن. ما زحمت کشیدیم و خوش هستم این قسم پروگرام‌ها اجرا میشه تا شاگردها پیشرفت کنن. په پای کې د حیرتانو بندري ښارګوټي کې د یادو سیالیو 10 تنو غوره زده کوونکو ته د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په بلخ ولایت کې اوسنی سوله ییز چاپیریال چې د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو رامنځته شوی دی، د دغه ولایت اوسیدونکي له خپلو اوږدمهاله ارمانونو څخه بولي. د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ځینې خلک وایي اوسنی امنیت نه یوازې دا چې دوی ته د ژوند ډاډمنه فضا برابره کړې ده، بلکې په وروستیو کلونو کې د لویو پراختیایي پروژو د پلي کېدو او د بهرنیو سیلانیانو د جلبېدو لامل هم ګرځېدلې ده. ورته مهال د بلخ امنیه قمندان د دغه ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د اوسني امنیت په ټینګښت کې هېڅ ډول هڅې ونه سپموي. د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت د مجاهدینو د هڅو په پایله کې په دغه ولایت کې د امن فضا رامنځته کول او افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه په یو سوله ییز هیواد بدلول له خپلو اوږدمهاله ارمانونو څخه بولي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې د یاد ولایت خلک د شته امنیت په ټینګښت کې د هیواد له امنیتي ځواکونو سره همکار او همغږي دي. امنیت خیلی خوب است. تمام مردم ولسوالی کلدار با نیروهای امنیتی همکار هستند. الحمدلله در اینجا هیچ مشکلی در مورد امنیت نیست. اینجا همه راضی هستند الحمدلله. کل مردم خوشت، آرامت، کل چیز پایمانت، شب روز مردم میگردن، هیچ کس قرار نمیکنه. ورته مهال د بلخ ولایت امنیه قمندان شته امنیت د هیوادوالو په هڅو او همکارۍ پورې تړلی وباله او ډاډ یې ورکړ چې د دوی امنیتي ځواکونه به د بلخ ولایت خلکو ته د هوسا ژوند په برابرولو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. موږ الحمدلله په دې ډېر خوشحاله یو چې بلخ ولایت کې اوس امنیت ډېر ښه دی او په امنیت برخه کې موږ الحمدلله هېڅ ستونزه نه لرو.
خو بیا هم د ولس څخه دا غوښتنه د همکارۍ غوښتنه ده چې زموږ سره په امنیت برخه کې همکاري وکړي، موږ د دوی سره همکاري کوو، دوی زموږ سره همکاري وکړي. الحمدلله نور خاص هېڅ مشکل نشته امنیت له لحاظ. باید وویل شي چې شته امنیت نه یوازې دا چې هیوادوالو ته یې د زړه سکون او سوله ور په برخه کړې ده، بلکې افغانستان ته یې د بهرنیو سیلانیانو د راتګ لړۍ هم تیزه کړې. همداراز اوسنیو شرایطو د پراختیایي پروژو د پلي کېدو لپاره هم زمینه برابره کړې ده چې د قوشتېپې ستر کانال یې یوه بیلګه بللی شو. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هغه مجاهدینو ته چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله له عصري زده کړو وروسته پاتې وو په بېلابېلو څانګو کې د زده کړو زمینه ورته برابره کړې ده. د یادې ادارې امیر وویل چې هڅه کوي ترڅو د دغه ډول پروګرامونو له لارې مجاهدین له تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه برخمن کړي. ورته مهال مجاهدین زده کوونکي هم د دغه ډول پروګرامونو د خپلو وړتیاو لوړولو په برخه کې اغېزناکه بولي. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین وایي یو شمېر مجاهدین چې په هیواد کې د څو لسیزو جګړو له امله له عصري زده کړو بې برخې شوي وو، اوس د دغه ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې د تجربه لرونکو استادانو لخوا زده کړې ورکول کیږي. نوموړي دغه راز وویل چې د دې پروسې په لار اچولو څخه یې موخه د هیوادوالو لپاره د غوره خدمتونو وړاندې کولو ته د مجاهدینو چمتو کول دي. دلته اداره مدیریت رشته ده، پلانګذاري، ارتباطات، حقوق مبادی، دغه مختلف چې د دې رشتې سره ارتباط لري دغه مضامین ورته تدریسي. یقینا دغه مراکز نه وګرځېدو مجاهدین هم خوښي ښکاره کوي او دا زموږ ستاسو د نظام په اړه باندې ډېر مفید تمامېږي. له بلې خوا هغه شمېر زده کوونکي چې په دغو پروګرامونو کې برخه اخیستې ده له چمتو شویو روزنیزو اسانتیاو څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ ټینګار کوي چې دغه روزنیز پروګرامونه د دوی د مهارتونو او پوهې په لوړولو کې مهم رول لوبوي. دغه برنامه ډیره مؤثره او ګټوره تمامېږي. مجاهدین خو دیني علوم اکثره لري خو عصري علومو کې موږ څه ناڅه وروسته پاتې وو، نو د عصري علومو په برخه کې داسې برنامې واقعا ګټورې دي او موږ انشاءالله امید لرو چې داسې نورې برنامې هم د مجاهدینو لپاره په لاره واچولی سي. دلته تقریبا شاوخوا ډېر شاګردان مجاهدین راځي زده کړې کوي، د انګلیسي ترڅنګ کمپیوټر او انګلیسي او حقوق او اقتصادي علوم زده کوي، نو خورا ګټوره تمامېږي. موږ ته په حساب د تخنیکي او مسلکي زده کړې کوو، الحمدلله ښه ترتیبونه برابر دي او نظم برابر ده. په خپل ټاکلې موده باندې الحمدلله شاګردان درس ته رسیدګي کوي او دا موږ لپاره ډېره مؤثره تمامېږي او ډېره ملګري انشاءالله په دې باندې په هر څه باندې پوهېږي. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د دغه ولایت یو له مهمو ښوونیزو مؤسسو څخه ګڼل کیږي چې 8 لیسې او 7 انسټیټیوټونه په مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په ولسوالیو کې لري. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.